د ښاروالۍ له لورې په خوست کې د ننه په اساسي ډول د سړکونو، پلچکونو او لښتیو پروژه چې نږدې 22 میلیونه افغاني لګښت پر راځي چارې یې عملاً پیل شوې. دغه پروژه چې په 2مه، 3مه او 4مه ناحیه کې تطبیقیږي د بشپړېدو چاره به یې په 5 میاشتو کې بشپړې شي. نننۍ کومه پروژه چې افتتاح سوله دا تقریبا د 22 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې ده. دا د ښار تقریبا هغه کوم ازدحام د رشت هغه سره کموي. همدارنګه د موږ ولس ته خلکو ته په دې کې کار پیدا کیږي. موږ کوم تعهد چې له ولس سره کړی دی انشاءالله هغه تعهد مطابق به خپلې پروژې سرته رسوو. اوس ښاروالۍ د 1404 کال په انکشافي پلان کې د رغونې او بیا رغونې په برخه کې ګڼې پروژې پلان کړي دي. الحمدلله نن عملاً د 3مې پروژې افتتاح لرو. یاده پروژه د 2مې، 3مې او 4مې ناحیې په مربوطاتو کې د اکبر نصرت ساختماني شرکت له لورې تطبیقیږي. د سیمې وکیل ګذر هم دغه پروژې د خوست اوسیدونکو لپاره ډېرې مهمه وبللې. نوموړي ویل چې د ذکر شوي پروژې په بشپړېدو به د خوست، پکتیا، کابل او پوهنتون ته غځېدلی سړک سره وصل کړي او ښار ته د داخلېدونکو کسانو ستونزې به ورسره هوارې شي. نو څومره چې زه قسم خوست ښاروالۍ یعنې هغه پروژې دی په دغه منطقه کې تطبیقوي چې اشد ضرورت وي ته، یعنې هغه اولیا ضرورت چې وي هغه پروژې دی په نظر کې نیولې دي، هغه پروژې دی تطبیقوي. نو فعلا چې د کومې پروژې وس افتتاح دو مو په نظر دغه پروژه ډیره اهمه وه، ځکه چې تقریبا یو دغه خوست ګردیز سړک د پانتون خلکوي سړک سره وصل کیږي، یعنی دغه سره به د خوست ښار تقریبا 80% رش یا بیروبار دغه په سړک سره کمیږي. دا اوسنی ځکه چې د موږ سویلوړو د خرابازي وو تقریبا د 40% کور شوی د 70% کور پوتې ده. دا خرابازي وو په دې خاطر چې د بازار کې رش جوړیږي، خلکو ته ډېر تکلیف وو، مریضون وو. دغه سړکونه فرحي خلاص کړل وته چې د خلکو رش کم شي، د خلکو مشکل کم شي، د خلکو ته مشکل جوړ نشي. په دغه پروژه کې 1900 متره اساسي سړک، 2 پلچکونه، 1506 متره کنکریټي لښتي او د 220 متره سنګکاري لښتي شامل دي. د خوست ښاروالۍ روان کال 29 لوی وړې پروژې په پلان کې لري چې خوست کې تطبیق کړي او تر دا مهاله د 4 لوی پروژو کارونه په خوست ښار کې روان دي.